په دې پریزنټیشن کې چې کوم معلومات نن تاسو ته وړاندې کیږي دغه معلومات د کمپنۍ لخوا نه رایې شوي دي. په دې کې زموږ شخصي نظر یا مشوره چې ده هغه شتون نه لري. دقیق د کمپنۍ هغه معلومات چې موږ ته راغلي دي تاسو سره یې شریکوو او د پریزنټیشن په دوران کې به تاسو ته پوښتنې هم پیدا کیږي. نو هیله ده چې قلم او کاغذ د ځان سره ولرئ او دغه پوښتنې د ځان سره یادداشت کړئ، نوټې کړئ او د پریزنټیشن په پای کې د خیره بیا به موږ په نوبت د ملګرو پوښتنو ته ځوابونه ویو. د دې کمپنۍ لومړی کرښه چې ده یا لومړی سپارښتنه چې ده هغه دا ده چې زده یې کړئ، تجارت وکړئ او ویې ګټئ. یعنی د هر کار د هر ګام پورته کولو دپاره په ژوند کې هره موخه ترلاسه کولو دپاره لومړی شرط چې دی هغه زده کړه ده چې موږ باید یو څه زده کړو، ځان پې پوه کړو، خپل تشویشونه، خپلې پوښتنې ملاحظات ټول هغه حل کو، د هغې نه وروسته بیا هغه کار په عملي ډول باندې ترسره کو او د هغې پایلې وګورو. هدف دلته دا دی. نو په دې پریزنټیشن کې موږ په څلورو موضوعاتو باندې غږیږو. لومړی موضوع دا ده چې اومیګاپرو څه شی دی. دویم موضوع دا ده چې اومیګاپرو څه رقم کاروبار کوي. دریم موضوع دا ده چې د اومیګاپرو سره تړلي نور سیستمونه یا د دوی ایکو سیستم کې نورې کمې برخې دي. او څلورمه خبره به نن د بحث لاندې دا راخلو چې د دوی لخوا نه هغه کسانو ته چې دوی سره کار کوي، د دوی سره نیټورک مارکیټینګ کوي، د هغوی دپاره دوی څه امتیازات لري. په دغه څلورو موضوعاتو باندې به نن خبرې کوو. لومړی دا چې اومیګاپرو څه شی ده. اومیګاپرو یو ملټي انډسټري کمپنۍ ده چې په مختلفو برخو کې کار کوي. کمې برخې دي په دې باندې په همدې پریزنټیشن کې غږیږو. یو د ملټي انډسټري کمپنۍ ده او دوی په ځانګړي ډول په فورکس بازار کې کار کوي. له 3 کالو نه د دې کمپنۍ په مارکیټ کې زیات وخت وشو. له 1.4 میلیونو نه زیات مشتریان، وګړي، ګډونوال، پانګوال چې هر څه یې بولې نیټورک لري، خلک لري چې په دې کمپنۍ کې خپلې پانګونې کړي دي، له دې کمپنۍ سره کاروبار کوي. او د فورکس بازار چې دی هغه په نړۍ کې هر ورځ تر 6 ټریلیونه پورې کاروبار چې دی دا پکې لاندې باندې یا دا د معامله پکې کیږي. همداسې په کرپټو مارکیټ کې هر ورځ د 100 میلیارډو ډالرو په اندازه باندې تبادله د اسعارو چې ده هغه کیږي. اومیګاپرو د کمپنیانو یو ګروپ دی، یو ټولی دی چې په دې کې کمیونټي ده. لومړی اومیګاپرو لیمیټډ یا اومیګا ورلډ لیمیټډ دی چې برټش ورجن آیلینډ کې ثبت دی. بیا د دوی بروکر دی چې په ایس ټي وینسنټ کې ثبت و راجستر دی. همداسې دوی د نیپچون ټریډ لیمیټډ په نوم باندې د ماهرینو ایکسپرټانو یو ډله لري، یو شاخه لري چې هغه په هانګ کانګ کې ثبت و راجستر ده. همداسې دوی په انګلستان کې د UK یا UK کې د OMP منی په نوم باندې یو بانک لري او په انګلستان کې د OMP ایکسچینج په نوم باندې یو ایکسچینج لري. یعنی دغه ټول شاخې چې دي دا د اومیګاپرو د چته لاندې په ګډه سره کار کوي. په مختلفو ځایونو کې چې دوی ثبت و راجستر دي په هغې ځایونو کې دوی دفترونه د هرې شاخې دپاره جلا جلا دفترونه لري. ولې دا چې مونږ د دوی د کمیونټي یا د نیټورک برخه کې زموږ ځانګړی رول دی. اومیګاپرو ډاټ ورلډ دغه زموږ کمیونټي ده او د دې کمیونټۍ مرکزي دفتر چې دی هغه په دوبۍ کې دی. د OMP منی په نوم باندې د UK FCA سره ریګولیټډ چې تاسو کولی شئ د دې هغه لایسنس نمبر څه د FCA په ویب سایټ کې هم ملاحظه کوئ. د OMP منی په نوم باندې یو بانک لري په انګلستان کې. دغه بانک چې دی دا د ماستر کارډ نړیوال سهولت هم د ځانه سره لري. هغه مشتریان چې په دې بانک کې اکاونټ لري هغوی به د ماستر کارډ سره وصل وي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چیرته چې ATM مشینونه شته دی هلته نه به دوی وکولی شي خپل بانک ته لاسرسی ولري، خپلو پیسو ته لاسرسی ولري. FCA ریګولیټډ دی، پرایویټ بینکینګ دی یعنی شخصي بانک دی، ورچوال بانک دی چې نړیوال دی. همداسې د سویفټ او سیفا ټرانزیکشن یې ترسره کوي او د اومیګاپرو د ګډونوالو دپاره یو ځانګړتیا لري، یو خاصه ځانګړتیا لري ځکه چې لومړیتوب به چې دی هغه د اومیګاپرو ګډونوال ولري چې د نورو خلکو نه مخکې په دغه بانک کې اکاونټونه ولري او د دې بانک د امکاناتو نه مستفید شي.
همداسې د او ام پی ایکسچینج په نوم باندې ایکسچینج لري چې دا د دوی د خپل بانک د ماسټر کارت سره به کنیکټډ وي. همداسې تاسې به په دې ایکسچینج کې د کریپټو او د فیاټ کرنسیانو تبادله په ډیره اسانه باندې وکولی شئ. هغه ټولې معتبرې کریپټو کرنسیانې چې نن سبا په مارکیټ کې په مختلفو ایکسچینجونو کې شتون لري او تبادله کیږي، هغه کرنسیانې به په دې ایکسچینج کې هم موجودې وي او دا به د اومیګاپرو د ګډونوالو دپاره یو سیکیور او ریالیبل یعنی یو خوندي او ډاډمن پلیټفارم په دې باندې وي چې په راتلونکي کې به موږ د دې اړتیا ونه لرو چې موږ د باینانس، کوین بیس یا د نورو ایکسچینجونو نه استفاده وکړو تر څو اومیګاپرو ته یو اس ډي ټي یا بیټ کوین چې دی هغه ډیپوزیټ کړو یا یې ویډرا کړو. موږ به د همدغه ایکسچینج د لارې کولی شو چې د بانک د لارې دلته پیسې جمع کړو، دلته کریپټو فیاټ کرنسي په کریپټو بدله کړو، کریپټو کرنسي د اومیګاپرو سره انویسټ کړو او دا سرکل سبا ریورس شکل کې همداسې ترسره کړو. اومیګاپرو په تیرو دریو کالو نه چې په مارکیټ کې کار کوي له 1.4 میلیونو وګړي زیات دي. یعنی دغه کم پانګوال او نیټورکرانو د دوی کومه کمیونټي چې دا تقریبا 1.4 میلیونه کسانو نه اوښتې ده، له 110 نه زیاتو هیوادونو کې فعالیت کوي او همداسې تر اوسه 3 کالو کې چې دوی څومره هم د فورکس بازار کې ډیلونه کړي یا د صرافۍ معاملات کړي دي، هغې کې 88% ډیلونه د دوی چې دي هغه په موفقیت سره سرته رسېدلي دي. همدغه وجه ده چې ګټه کمه ده اما دقیقه ده، ډاډمنه ده. کمې ګټې دلیل هم دا دی چې دوی هغه څه چې وایي هغه ترسره کوي، ترسره کړي دي او خپلو ګډونوالو ته یا خپلو پانګوالو ته په موفقیت سره یې دغه اداینه چې ده هغه ترسره کړې. یعنې په تیرو 3 کالو کې که چیرې تاسې د اومیګاپرو اداینه یا پیمنټ چې دی هغه وګورئ، تر اوسه پورې یو داسې مشتري شکایت نه دی در شوی چې هغه ته دې په وخت باندې اداینه نه وي شوي. نو همدا دلیل دی چې دوی وایي چې 99% مشتریان زموږ نه راضي دي. نو دلیل یې دا دی چې هغه څه چې دوی ورته وایي هغه ورته په وخت رسوي. د دوی سره نه یوازې دا چې موږ پانګونه کولی شو بلکې د دوی د کارکردګۍ نه یا د ستراتیجیانو نه موږ زده کړه هم کولی شو او هغه تاسې کولی شئ د دوی په ویب سایټ کې کله لایف ټریډینګ وګورئ، هلته تاسې د دوی هغه طریقې کار یا د ورځې ډیلونه چې دي هغه ټول ملاحظه کولی شئ، کتلی شئ چې نن ورځ، پرون ورځ، تیر هفته، تیره میاشت، تیر کال دوی څومره ګټه کړې ده، کم ډیلونه خلاص شوي دي، کم ډیلونه کلوز شوي دي، کم ډیلونه موفق دي، کم نه دي. دغه ټول معلومات تاسې کولی شئ چې اومیګاپرو لایف ټریډینګ کې تر سترګو شئ او ویې ګورئ. دلته دوی په 2 برخو کې فعالیت کوي، خو زموږ تمرکز یوازې په فیاټ کرنسي یا فورکس بازار باندې، ځکه چې د کریپټو کرنسي بازار چې دی هغه ډېر په دغه کې وي، والیټایل وي، یعنی ډېر زر ښکته پورته کېږي. نو زموږ سپارښتنه همیشه خپلو هیوادوالو ته، هغو کسانو ته چې موږ ورته معلومات ورکوو، دا وي چې تاسې په فورکس مارکیټ کې د دوی سره پانګونه وکړئ. یعنی فرق صرف دا دی چې فرض مثال که تاسې په کریپټو مارکیټ کې چې دمګړی دوی دا اپریشن د ځینې ملاحظاتو د وجې بند کړی دی، اما په فورکس کې موږ کولی شو چې د دوی د سهولتونو نه یا د دوی د خدماتو نه ګټه پورته کړو. په فیاټ کرنسی یا په فورکس بازار کې چې کله تاسې دوی سره پانګونه کوئ، دوی تاسې ته وایي چې موږ په اوسط ډول له 8 تر 10% پورې په نورمال پیکیجونو باندې تاسو ته ګټه درکولی شو یا یې درکوو، ځکه دغه ګټه تقریبا په همدغه اوسط باندې مونږ په تیرو 3 کالو کې خپلو مشتریانو ته ورکړې ده. نو دغه تیر ریکارډ له مخې کومه فیصدي چې دوی یادوي، دوستانو اکثره خلک د فیصدۍ دغه ارقام چې وګوري دوی فکر کوي دا فکس ده او د سود ویره ورسره پیدا شي. دلته هیڅ هم فکس نه دي، فیصدي ده، د اټکل د مخې ده، هغه د تیرې کارکردګۍ له مخې ده او د دې دپاره یو اوسط ګډونوالو ته ښودلی کیږي تر څو تاسې وپوهیږئ چې دغه کم مقدار پیسې چې موږ دلته د دوی سره انویسټ کوو، پانګونه کوو، تر څو دوی په فورکس بازار کې په هغې صرافي وکړي او موږ سره خپله کومه ګټه چې کوي هغه شریکه کړي. نو لږ تر لږه موږ ته اندازه ولګېږي چې یاره دوی به په دې بازار کې
څومره زموږ په دې پیسو باندې څومره ګټه کوي. نو دغه د دې دپاره 1% موږ ته وړاندې کېږي. همداسې کله چې تاسې د اومیګاپرو اکاونټ ولرئ، تاسې کولی شئ په خپل ډیشبورډ کې د لایف ټریډینګ یو آپشن دی، هغې باندې کلیک کړئ او دغسې لکه د سکرین باندې چې تاسې ګورئ د اومیګاپرو ورځنی کم فعالیتونه چې دي هغه تاسې وګورئ، مطالعه یې کوئ او مانیټور یې کوئ چې اومیګاپرو نن ورځ په کومو ډیلونو باندې کار کوي، تر اوسه پورې څومره ګټه کړې ده، په تیره میاشت کې څومره ګټه کړې ده، په تیر کال کې څومره ګټه کړې ده، مجموعي ګروت یې څومره دی، مجموعي پرمختګ یې څومره دی. دا ټول تاسې کولی شئ په خپله مطالعه کوئ. د اومیګاپرو په برخه کې چې کله تاسې ګډون کوئ نو لکه ډېر ملګري چې پوښتنه کوي چې ښه زه غواړم پیل وکړم اما څنګه پیل وکړم. نو لومړی خبره خو دا ده چې اومیګاپرو د خپل خدمات د نیټورک مارکیټینګ د لارې خلکو ته وړاندې کوي. او په نیټورک مارکیټینګ کې هغه کمپنۍ چې دغه سیستم نه په استفادې سره خپل تولیدات یا خدمات خلکو ته وړاندې کوي، هغوی مستقیم امکانات د اکاونټ خلاصولو نه ورکوي مشتریانو ته. تاسې حتما د یو چا لخوا را دعوت کیږئ دغې کمپنۍ ته، یعنې ریفرل لینک یا انویټیشن لینک یا بلن لینک چې دی بلن لینک چې دی هغه تاسې ته درکولی کیږي او د هغې د لارې تاسې راځئ د ځان دپاره یو حساب جوړوئ. وروسته د حساب جوړولو نه لومړی کار چې تاسې کوئ هغه دا دی چې د خپلې خوښې یو لایسنس اخلئ، چې لایسنسونه په مختلفو ډولونو دي، مختلف قیمتونه لري. وروسته پرې غږیږو لایسنس اخلئ. د لایسنس اخیستو نه وروسته چې کله تاسې پیسې اومیګاپرو ته ډیپوزیټ کړئ، دغه پیسې تر ټریډرانو پورې، هغه کسانو پورې چې هغوی په مارکیټ کې پر دې باندې عملي شکل کار شروع کوي، هغې خلکو ته دغه پیسې تقریبا په 2 ورځو کې رسیږي. یعنې ستاسې آوټپوټ چې دی یا ستاسې کومه ګټه وټه چې شروع کیږي هغه د ډیپوزیټ نه وروسته 2 ورځې بعد شروع کیږي، تر څو دا پیسې هغه ټریډرانو ته ورسیږي او هغوی په نورمال توګه په هغې باندې کار پیل کړي او تاسې ته هره ورځ د الوګریتم په اساس باندې اداینه کیږي، اما د ګټې مقدار د میاشتې په پای کې معلومیږي. او بله خبره دا چې اومیګاپرو په هفته کې 5 ورځې کار کوي، یعنې شنبه او یکشنبه انټرنیشنل یا نړیوال مارکیټ چې دی هغه بند وي، په لحاظه موږ ته د هفتې 5 ورځې اداینه کوي، 2 ورځې رخصت وي. د کمپنۍ د روډمیپ په اړه به وروسته وغږیږو او تاسو کولی هم شئ دا روډمیپ په خپل هم بیا مطالعه کوئ، چوندې کې روډمیپ کې اکثره د کمپنۍ 15 کلن پلان چې کوم دی هغه توضیح کیږي، ښودلی کیږي او په دغه پلان کې چې تاسې وګورئ دوی چې کوم کارونه په 2019 او 2021 تیرو 3 کالو کې چې کوم شیونه دوی پلان کړي وو هغه ټول دوی تر سره کړي دي، په موافقت سره هغه خپل پلانونه ټول پوره کړي دي. او کوم پلانونه چې په 2022 او 2023 کې لري ډېر په زړه پورې پلانونه دي، دغه سکرین باندې تاسې ګورئ او تیر ته په کتو سره امید کیدلی شي دا ډېر هیله رامنځته کوي چې دوی په راتلونکي کې هم دغه خپل ټارګیټس یا اهداف چې دي هغه به تر سره کړي انشاءالله. دغه د اومیګاپرو هغه د پانګونې یو اړخ دی چې دوی نورمال د دغو معلوماتو په اساس باندې چې تاسې واورېدل او ولیدل، دوی 2 ستراتیجیانې وړاندې کوي. دوی وایي چې زمونږ سره تاسې په 2 ستراتیجیانو کار کولی شئ، یو د 14 میاشتو ده او بله ده 300% ده. یعنې کله چې تاسې د دوی سره پانګونه کوئ، دوی تاسې په پانګونه باندې 14 میاشتې کار کوي. له 14 میاشتو وروسته ستاسې عاید یا ګټه چې ده هغه درېږي، سټاپ کیږي. تاسې به یا خپلې پیسې وباسئ، په نورو ضرورتونو به یې مصرفوئ، یا به دوباره د سره بیا د دوی سره انویسټمنټ کوئ. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې پیکیجونه 2 ډوله دي. یو ساده پیکیجونه دي. ساده پیکیجونه معنا دا چې تاسې هره میاشت د خپلې سرمایې میاشتنۍ ګټه چې ده هغه له سیستمه راوباسئ او اصل سرمایه مو د 2مې 3مې 4مې میاشتې دپاره داسې په پرلپسې توګه په کار اچوئ او بیا د میاشتې په پای کې ګټه ځنې وباسئ. نو په دغه صورت کې کمپنۍ تاسو ته په 14 میاشتو کې 80% اقلا 80% ګټه درکوي. یعنې که تاسې $10 انویسټ کړي وي او هره میاشت $100 ترلاسه کوئ اټکلا یا تخمینا تقریبا
سل ډالره هره میاشت ځنې وباسئ چې دا 8 نه تر 10% هغه د اوسط ګټې له مخې ویم نو 14 میاشتې به تاسې سل ډالره ویډرا کوئ په دې کې به $1000 تاسې خپل ویډرا کړي وي $600 به مو ګټه ویډرا کړي وي چې د 0.8% راځي که چیرې تاسې ترکیبي پیکیجونه واخلئ یا کمپاونډ پیکیجونه واخلئ کمپاونډ پیکیجونو کې بیا دغه فیصدي تفاوت کوي ولې یې کوي ځکه چې مثلا تاسو $1000 پانګونه کړې ده په لومړۍ میاشت کې تاسې ته $100 ګټه راغله په دویمه میاشت کې ستاسې ګټه چې ده هغه د $0 په اساس نه بلکې د $1100 په اساس تاسې ته حسابیږي په دریمه میاشت کې همداسې په څلورمه میاشت کې همداسې هغه ګټه په اصل سرمایه کمپاونډ کیږي او د دغه کمپاونډ یا ترکیب د وجې نه ستاسې د ګټې فیصدي چې ده هغه په ځای د 8 تر 10 تر 20 ته پورته کیږي یعنی که چیرې تاسې $1000 پانګونه د دې کمپنۍ سره وکړئ او د 14 میاشتو دپاره خپل پیکیج کمپاونډ کوئ نو 14 میاشتې وروسته به تاسې $1000 خپل 800 الا $2000 پورې به تاسې ګټه ترلاسه کوئ دا د دوی سره د پانګونې استراتیجیانې چې باید ملګرو ته واضح وي دلته مختلف پیکیجونه دي له $100 شروع کیږي بیا 500 زر 3000 5000 8000 10,000 15,000 15,000 50,000 دا مختلف پیکیجونه دي ولې اما اختیار د هر پانګوال په لاس کې دی چې هر څومره وغواړي کولی شي مثلا ضرور نه دی چې تاسې فکس سل فکس 500 فکس زر فکس 3000 فکس 50,000 پانګونه وکړي د دې په منځ کې ارقام هم تاسې کولی شئ چې خوښ کوي او څو مختلف پیکیجونه سره کمپاونډ کوي مثلا یو څوک غواړي $800 پانګونه وکړي کولی شي 3 دانې د $100 یو دانه د $500 پیکیج ځان ته فعاله کړي یو خبره مهمه دا ده چې کله چې تاسې په لومړي ځل باندې اکاونټ جوړوئ په لومړي ځل په هغه اکاونټ کې پیکیج اچوئ $29 تاسې نه ایډمنسټریشن فیس اخیستلی کیږي چې دغه $29 اول او اخر ځل دی مثلا یو څوک نن د $500 پیکیج فعاله کوي دی به د 500 په ځای $529 اومیګاپرو ته ورکوي دا $29 د خدماتو پیسې دي 500 ستاسې خپله سرمایه د هغې نه هېڅ هم نه کمیږي اما که په راتلونکي کې په دغه 500 اکاونټ چې تاسې نن $509 ورکړي غواړئ 500 یا زر یا سل پکې نوره اضافه کوي بیا په دویم ځل دریم ځل څلورم ځل اضافه کولو دپاره تاسې $29 اضافه نه ورکوئ هماغه فکس هماغه رقم چې اضافه کولی غواړئ هماغه ورکوئ اما که چیرې د یو اکاونټ درلودلو ترڅنګ دویم اکاونټ جوړوئ په دویم اکاونټ کې بیا پیکیج فعاله کوئ بیا به هم دغه $29 چې دی دا تاسې ورکوئ روزانه تاسې ته لکه دلته تاسې ته وایي چې زمونږ د الګو ټریډ فیاټ ایکسپرټس هغه کوم استراتیجي چې ده د کمپاونډ هغه دا ده چې هره ورځ تاسې ته آوټپوټ کیږي اداینه کیږي هره ورځ تاسې کولی شئ چې تصمیم ونیسئ او پیسې مو ویډرا کوئ د کمپاونډ په شکل کې ستاسې سرمایه جمع ستاسې ګټه تر 30% پورې د میاشتې راځي چې 20% پورې تقریبا 20% پورې ستاسې ګټه راځي او 10% ستاسې خپله سرمایه راځي چې تقریبا ټول د 14 میاشتو په مودو کې 300% ته رسیږي یعنی که $1000 سرمایه ګزاري وکړئ 14 میاشتې کمپاونډ کوئ 14 میاشتې بعد به تاسې تر $3000 پورې بیرته ریټرن اخلی ولی کمپنۍ دا وایي چې دلته زمونږ ګټه یا دغه فیصدي چې مونږ تاسې ته وایو دا تضمین نه ده یعنی فکس نه ده چې همدغومره به وي دا ممکن د بازار د ښه کېدو په صورت کې ښه شي د بازار د خرابېدو په صورت کې کمه شي ولې هغه تیر ریکارډ چې مونږ لرو 3 کالو کې چې مونږ مشتریانو ته څومره ګټه تر اوسه په اوسط ډول ورکړې ده یا توانېدلي یو چې ورکړو د هغې له مخې دغه فیصدي تاسې ته ښودلی کېږي تر څو تاسې ته اندازه وشي دغه هغه یوه برخه د پانګونې ده یا د انویسټمنټ ده دا انویسټمنټ چې دی د نورو کمپنیانو غونته نه دی چې تاسې به خامخا یو نور څه فعالیت کوئ تر څو ستاسې انویسټمنټ یا پانګونه چې ده هغه تاسې ته ګټه وکړي دلته ستاسې پیسې ستاسو دپاره کار کوي تاسې هیڅ ډول بل فعالیت ته اړتیا نه لرئ یوازې خپله پانګه چې ده هغه د مضاربت په شکل کې یو چا ته ورکوئ چې هغوی پې کار وکړي پیسې پې وګټي ستاسو په پیسو او څه چې ګټي هغه تاسو سره نیم کړي شریکې کړي یو برخه یې دوی واخلي یو برخه تاسې ته درکړي ولې چون دغه کمپنۍ چې کوم خدمات او وړاندې کوي خپلو مشتریانو ته دوی د نیټورک مارکیټینګ د لارې دغه خدمات وړاندې کوي نو هغه خلکو دپاره هغو ملګرو دپاره چې هغوی غواړي په نیټورک مارکیټینګ کې مصروفیت ولري
خپل بزنس خپل ځان ته جوړ کی نیټورک مارکیټینګ وکي کمپنۍ وایي چې هغوی ته مونږه د مارکیټینګ بیل یو پلان لرو کمپنسیشن پلان لرو او دغه کمپنسیشن پلان د مخې دوی ته مونږه د دوی د خوارۍ د زحمت د کار کولو اداینه کوو